دا د کورمې پاړه چنار اوسیدونکي دي چې په پېښور کې بند پاتې دي. د تیر کال په 21 نومبر په کوزه کورمه کې د سوارلو په ګاډۍ ډزې وشوې چې پکې د 40 نه زیات کسان وژل شو. د دغه پیښې سره شیعه سني مسلکي جګړه یو وار بیا تازه شوه او بره کورمې ته د تلو لار وتړل شوه چې 3 میاشتې تېرېدو وروسته اوس هم بنده پرته ده. په پېښور او نورو ځایونو کې بند پاتې کسانو کې زیاتره مریضان یا په نورو ملکونو کې مسافري کوونکي دي، څوک چې په موده پس خپل وطن ته ورتلل. زه په الحال ډیپټي کوم یو ای کې ډیپټي کوم نو کپنې مونږ له 3 میاشتې چوټي راکړې ده نو هغه نه علاوه مو دالته راغللو مو امید وڅا کور ته بلوړ شو لیدل به وشي فیملی سره به لیدل وشي خو دا زمونږ بدقسمتي ده بس حکومت واجب نه روډ کولول شته بس ورځې نه بلې ورځې پورې انتظار دی نن به کنوایي شي نن به دا شي خو هېڅ لکه څه یو پرابلم یا مو روډ داسې حل نه شولو څه مو واپس فیملی سره لیدل وشي. په پېښور کې بند د بره کورمي خلک په ځایي هوټلونو کې اوسېږي. د دغه خلکو د اوسېدو او خوړو انتظام د پاړه چنار ټولنې په سر اخیستی. د انتظام کوونکو په خبره دغلته بند پاتې کسانو شمېره د 300 نه سیوا ده. دلته تقریبا مونږ سره چې کوم مریضان وو هغه مونږ سره دلته دي هغوی ته بقاعده کوم لکه فیمیلز دي هغوی ته مو خپل حال ویر کړی دی او کوم میلز دي هغه مریضان دي هغه مو کمرو کې کړي دي ینګس دي داسې مو حال دلته پرې رهایش بندوبست ورته کړی دی او سره سره پرې کوم هغه دی تعاون پروګرام دی دا ما ورته کړی دی نو تقریبا دلته 300-400 پورې کسان چې دي دلته مونږ سره محصور دي. په کورمه کې شیعه سني مسلکین خطي کلونې زوړ تاریخ لري. د کال 2009 نه تر کال 2011 پورې په یاده سیمه کې شیعه سني مسلکین خطو په نتیجه کې ډیری کسان وژل شوي ول. په داسې حال کې چې په بره کورمه کې د دوايانو او خوراکي شیانو قلت دی، په پېښور کې بند خلک د حکومت ته د لارې پرانیستلو مطالبه کوي. بس اوس واپس روان 15 دن چوټۍ کې چې زه لاړ شم خو صحیح دی دا به مو کنوایه کې به زه لاړ شم واپس خو 15 دن کې به زه واپس بیا څنګه راځم زه به بیا کنوایه ته انتظار کوم زه به کنوایه نه بعد کنوایه ته انتظار کوم نو دا خو کېدای نه شي اوس 2.5 میاشتې چوټي چې ما دلته تېره شوه دې نه بعد به زه یقینا زه به واپس ځم بل څه حل نشته که زه اوس لاړ شم هلته به کورمې کې بند وم بیا به زما ویزا ختمیږي ما به کمپني ختمیږي زما به ډیپټي هم ختمیږي. د کورمې د امن لارې پرانیستلو او شخړې هوارولو لپاره صوبایي اپیکس کمیټۍ فیصله کړې چې شیعه سني ډلې دي د فروری د لومړۍ نیټې پورې وسلې جمع کړي او مورچې به ورانولی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.